بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم ستاسو ورور ستاسو قربا آر جے فرحات سباون. ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ سباون ټي وي او نننۍ ویډیو زما د بوزبادو شیخ باره کې ده. دا کم بړوا ده ځان ته چې په خپله د امیر صاحب وایي، په ملیشه کې اوسېږي، کارونه ټول صفر نمبر کوي. د ده وروستی بیکګراونډ چې دی هغه به هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم، د دا اصلیت به هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې ته په دې ګوجر قوم پسې څه ویلي دي او څه خبرې کړي دي. د ګوجر قوم ته په څه انګل باندې اشاره کړې ده او بېعزتي کړې ده. راځئ دا ویډیو د باندې ګورم، زموږ سره اوسئ. پاک خوري د فیسبوک والا ته کرونا وایرس ولګي چې دا فیسبوک یې راویستی دی. هر سړی به په 10 روپۍ باندې پیکج وکړي او د بیزو د جاړې نه به راوځي او میک په راوالي او د ځان نه به صحافي رخ کړي. ګرانو کتونکو، تاسو د ده دا ویډیو وکته د بوزبادو شیخ د کباړي د دې زوی د پولیومار د دې زوی د دا حیثیت څه ده چې دی په ګوجر قوم پسې داسې قسم اشارې او داسې قسم الفاظ دی استعمالوي. یوه خبره مې واوره، شیخ بوزبادو شیخه، یوه خبره مې ښه په کولو غوږونو واوره. ګورئ دا لاس په د پکې ګوجر د نومنډې په دې خوله به یې دله راوباسي. ته لاول د خپل شکل ته وګوره چې ته په ګوجر قوم پسې خبرې کوې. ستا د پاکستان دا نوم چا ایښودی دی؟ دا چا ایښودی؟ زه ته ووایه. ګوجر دومره قربانیانې ورکړي دي. دا ملک چې دی دا د ګوجر دی. دا ملک چې کوم پاکستان دی دا د ګوجر دی. دا د ګوجر خپل ملک دی. دا د بل ځګي نه دی راغلی، دا د پاکستان بچی دی. ته نن راپاسې او دغه د 2 روپو موبایل د مخې ته نیولی دی، خبرې اترې کوې. ته لاول د خپل اصلیت ته وګوره، مړه ته د لاول د شکل ته دې وګوره. هغه خبره ده، وایي ګل د کدو ګل دی، یو مې شو کوو لاندې تی بل دی. دې زغرچي ما ته ډم وایي. ته لاول د خپله ویډیو وګوره، مړه تاسو د دا ویډیو وګورئ. دا یو خیال او دا یو فکر د خپل زړونو نه د خپلو سماعتونو نه وباسئ. که ستاسو دا مطلب چې دا چېرته یا میر دی یا مفتي دی یا چېرته مولانا دی، دی چې دی فتوې لګوي په خلکو. مخکې پیره د ناز اقبال کیس و په هغې کې د فتوه ولګوله چې ناز اقبال په تا حرامه نه ولې. ته مولای، تا خو د پټۍ سبق هم نه دی ویلی. پټۍ سپاره دې چېرته ویلې ده؟ ما ته ووایه که نه. ډمه یې ډمه ته اوس راپاسې او په ګوجرو پسې خبرې کوي او په دغه پسې خبرې کوي. قسم په خدای کو په ګوجرو پسې خبرې وکړو، دا لاس مې د پکې درو نه منډو نه ته به یې ما وینې. بې غیرته د پولومار زویه، د کباړي زویه، پلار به دې په کلي کې پولی او کباړ خرڅه. اوس راشي موږ ته خبرې وکړې دلته په میډیا باندې دې دومره ګیره پرېښودې د سنت طریقې. دا سنت ته وشرمول ظالمه، دا سنت ته وشرمول. بې غیرته دله د اوسه راشي په ګوجرو پسې خبرې وکړي. ډمه د علي شاه مور چې ده نو هغه وله دا دومره بې غیرت انسان دی، دومره بې غیرته چې د علي شاه مور خور او مور وستایله او ده بیا څه وي؟ ده وي خیر دی که زما خور او مور وستایي او زما خاندان وستایي، په کنځلې وکپي. زما تا نن زما ذات ټارګټ کو، زه دې وکنسلم، زما کور دې وکنسو. دا یو ډېره معمولي خبره ده. ولې چې زه په دې سوشل میډیا نه چې د خپل ذات دپاره جنګېږم. زما په خاندان پسې کنځلې وکئ نو څه خاص خبره نه ده، خو پښتنو پسې کنځل مه کوه. په خپله خور او په مور ولا دغه شرم نه ورځي. بې غیرته لاول په هغې شرم وکړه چې خلک یې دله ستایي که په کنځي دله بړوا انسانه ده پولومار زویه. ته بیا په ګوجرو پسې یا داسې خبر وکړه یا داسې الفاظ وکړه کو ته ما ستمه ونه شلولې په منځ کې نه، دغلته په دې ملیشیا کې مې رانښ کودې نو ته به ما بیا وینې. بړوا راشي خبرې وکړي، ځانه داسې فرشته جوړه کړي، ګیره دې پرېښودې ده، نور کارونه دې بړواتوب دي. تاسو د ده دا کلیپ وګورئ، د ده د سندرې دا کلیپ وګورئ، بیا فیصله تاسو وکړئ چې دا آیا ښه سړی دی که ښه سړی نه دی. ګرانو کتونکو، تاسو د ده د اصلیت نه به تاسو ته پته لګېدلي چې دی کردار به د مخکې څه کوو، د کم کارو. خو دی په سندرو کې مشهور نه شو او په سندرو باندې ځان مشهور نه کړو. نو اوس راشه په یو بل پسې خبرې اترې کوي. د دې په تمه ده چې څوک به داسې یو ویډیو کوي چې زه پسې خبرې وکړم. دا بې غیرته. تاسو د ده دا ګانه وکته، تاسو ته بیا پته لګېدلي وي د دا اصلیت چې دا اصلیت څه دی او دا څنګه سړی دی او څنګه سړی نه و. تاسو ته د دې اندازې نه به پته لګېدلي وي. د دې نه مخکې ده په یو زنانه پسې ویډیو وکړله چې دا 2 نمبر ده او دا غلطه ده او دا دغسې ده، دا په دې سړي پسې را تښتېدلې وه. نو دا ډېر یو غلط انسان دی، یو ډېر بې غیرته انسان دی دا شیخ. دا زنانه ښکاري نو په دی پسې ده یو ویډیو وکړله، ده وویل چې دا ډېره غلطه ده او دا په دې سړي پسې را تښتېدلې ده او دا 2 نمبر ده. د هغې غریب یو غټه مجبوري وه، د یو مجبورۍ نه هغې ویډیو وکړله، د هغې سره یو ډېره غټه دوکه شوې وه.
د په هغې کې دا خبرې وکړې. تاسو د زنانه دا خبرې لږې واورئ، د ده دغه اندازه به بیا تاسو ته ولګي چې دا آیا ښه سړی دی او ښه نه دی. زه خو د خپل وروڼو ته فریاد کوم، زما د مسلمانان وروڼه دي، پښتانه دي، زه د خپل وروڼو ته فریاد کوم. زه د خپلې خبرې کوم چې زما ته څه ګناه دی. دغه د جنګو چې دی، د جنګو په ما پسې ډېرې خبرې کوي. د دې جنګو پلار زما د کلي دی، د ده به پلار به په کوڅو کې پولۍ خرڅولې، په کباړ باندې به پولۍ خرڅولې. دا جنګور اوس هم په ما پسې په کلمپور کې چې دی دا شیخ دا په ما پسې خبرې کوي. دلته یو ټیلر دا له بې غیرت. تاسو د زنانه د خبرې واورېدې، اوس فیصله په تاسو ده چې دا بې غیرته شیخ چې دی د همیشه دپاره د خلکو د بې عزتۍ کوشش کوي. چې زما په ګوجر قوم پسې خبرې کېږي د داسې سپیرو د بې غیرتو خلکو د لاسه کېږي چې پلار به یې پولۍ خرڅولې، دغلته به کوي ترکاڼي او ګیرې به یې غټې غټې پرېښودې، ډمان به یې لاول به ډمان بیا به ګیرې پرېږدي، ځانه به مفتیان جوړ کړي، وایي موږ ښه خلک یو. ګوجر د دې خاورې بچی دی، ګوجر د دې خاورې اولاد دی، ګوجر چې دی د دې پاکستان بچی دی. ته د کوم ځای نه راغلی؟ ستا خو قوم هم به نه معلوم، ته خدای خبر چېرته ستا خو چېرته قوم هم نه دی معلوم. مړه چې ته د کومې قبیلې سړی، ته اخري وارننګ دی ملګرو کو په دې ویډیو کې زما نه څه غلطي یا څه دغه شوي د هغې دپاره زه بښنه غواړم. خو د شیخ چې دی بس په دې دماغ یې راله دړ کړی دی چې دی راځي کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي او 100 غلطیانې دي پکې، هغه خپلې غلطیانې او بل پسې خبرې کوي چې دی داسې دی او داسې دی. دا ویډیو د سره چې څومره شیر کولی شي دی بې غیرته ته یې ولګئ چې دا بې غیرته یې واوري چې څومره شیر کوي، نو دومره چې دی بې غیرته ته ورسي. ملیشه کې چې دا شیخ دا دله ناست دی بې غیرته ته ورسي او کو بیا دپاره د ویډیو وکړله او یا یې پکې داسې الفاظ یا یې په چا تنقید وکړو بې جای یا داسې غلطه خبره وکړله، نو بیا به د ده زه خوښ شم، بیا یې ماله چل راځي، بیا یې ماله چل راځي. د ده ټول ثبوتونه به زه ستاسو سره پیش کوم چې دی څنګه سړی و او څنګه نه و. دا ویډیو شیر کوئ چې څومره شیر کولی شئ شیر یې کوئ چې دی بې غیرته ته ورسي. د الله په امان.